الله رب العزت په مسلمان باندې ډېر زیات نعمتونه کړي دي، ډېر زیات احسانات ور باندې کړي دي. الله تعالی فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے انسان دومره نعمتونه به در باندې کړي دي که چېرته ته دا شمارودل غواړې نو دا په خپل شمار کې رانولي چې په هغه نعمتونو کې یو نعمت هغه ژبه د محترمو ژبه دا د الله جل شانه د طرف نه یو عظیم نعمت دی چې په دې ژبه باندې انسان د خپل زړه اظهار هغه په اسانه طریقې سره کولی شي او په دې ژبه باندې انسان د هر قسم ذایقه هغه معلومولی شي. نو عزتمن لرونو دا ژبه دا یو ډېر لوی عظیم نعمت دی که چېرته موږ او تاسو د خپله ژبه صحیح استعمال کړو نو یقینا دا د جنت د تللو یو ذریعه ګرځي او دغه شان له ثوابونو او د نیکو اعمالو یو ذریعه ګرځي. او که چېرته موږ او تاسو دا ژبه دا غلطه استعمال کړو نو محترمو دا د ډېرو ګناهونو سبب ګرځي او دا د جهنم د تللو یو ذریعه ګرځي. دې وجه نه محترمو د ژبې سره چې کوم ګناهونه خاص دي په هغې کې یو ګناه هغه غیبت دی. غیبت محترمو دا یو ډېر عظیمه ګناه ده. څوک چې د بل مسلمان غیبت کوي د هغه غیب لټوي. قرآن کریم او احادیث مبارکو کې د دې نه ډېر په سختۍ سره ممانعت راغلی دی او څوک چې غیبت کوي د داسې انسان لپاره ډېر سخت عذابونه راغلي.